د افغانستان د اقتصاد کنفرانس تر عنوان لاندې د افغانستان لومړنی اقتصادي کنفرانس ترسره شو. په دې کنفرانس کې د افغانستان دولت د کابینې غړو، د 14 دوست هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو سازمانونو استازو، اقتصادي کارپوهانو، اکاډمیکو ټولنو، د خصوصي سکتور استازو او د مدني ټولنې غړو ګډون کړی و. یاد کنفرانس چې د ارګ په چارچنار ماڼۍ کې ترسره شو، د افغانستان اسلامي دولت رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند په پرانیستې وینا کې په نړیوالو په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې د اقتصادي محدودیتونو له منځه وړلو او له اوسني کړکېچ څخه د افغانستان د خلکو په ژغورلو کې همکاري وکړي. دا په دنیا کې چې ملک سره خلک مرسته کوي دوه قسمه دي. یو هغه کومکونه دي چې آنن د یو انسان د پاره فعلا هغه د ژوند لږ ساه په واخلي، هغه مرسته د ملک د پاره مفیده نه واقع کیږي. په دغه لنډ مهال کې کېدای شي چې د دغه ولس یو اندازه هغه اوښکې په دغه شي پاک شي، په وچ شي، خو په اوږد مهال کې موږ یې ښه مثال دغه دی په سترګو ولیدی چې 20 کاله دې ملک ته مختلف کومکونه ډېرې پیسې و دې ملک ته را روانې وې، خو که کله چې په سر کې دغه بټن ور ووه کومک بند سو، ولس یو دم اتومات د لوږې به د کنجې تور وغورځېدی. موږ د دغو راغلو ښاغلو میلمنو څخه او د دې مجلس څخه چې بهر دي زموږ سره اشتراک لري، د ټولو سره خواهش کوو چې په ګډه یو داسې لارې ولټوو چې هغه د همیش دپاره، د وخت دپاره، د دوام دپاره د دا ولس غم درد په دوا شي. وروسته بیا د افغانستان د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې تړاو خپله خبره کې وویل: افغانستان چې په کوم بشري وضعیت کې قرار لري، د نړۍ ټول بشر دوستان یې ویني او په ورځني ډول تبصرې هم پرې کوي. خو دې حالت ته په کتلو چې په عمل کې د نړیوالو له لورې څه کیږي ډیر کم دي. افغانستان اسلامي دولت رئیس الوزرا دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په خپلو څرګندونو کې د افغانستان اقتصادي مدیریت د اسلامي دولت په کاري لومړیتوبونو کې وباله. افغانستان در یک برهه مهم تاریخ معاصرش قرار دارد. در این برهه تاریخی رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان و مدیریت بهتر اقتصاد کشور در اولویت کاری امارت اسلامی افغانستان قرار دارد. د کنفرانس په لړ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز دغه کنفرانس ترسره کېدل یو غوره ابتکار او نیکمرغي وبلله. The UN's September 2021 humanitarian appeal raised more than $1 billion for Afghanistan. We secured the permission to import cash to address the crippling lack of liquidity, assisted by your administration in doing so. We imported in December, the last month of last year, over $120 million, and this month another $32 million. We expect that this will have to continue until the banking system and the central bank, in particular, can function more effectively. د ناستې په وروستیو کې د افغانستان اسلامي دولت د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري د دغې ادارې د مسؤلیتونو د تشریح ترڅنګ وویل: د مالیې وزارت په دې منطقي او مشروع دریځ ټینګار وکړ چې بشري مرستې کفایت نه کوي او پراختیایي مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.